طالبانو له ولس سره د واټن د ډیریدو له کبله د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړه. دا چې څنګه جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو د اوسني حکومت د بیا واکمنېدو په دوهمه کلیزه کې یو شمېر طالب چارواکو له ملت سره د واټن د ډیریدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ښکاري چې یو شمېر طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوي دي، ځکه یې چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغه مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو په مناسبت نیول شوي وو، په کې د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداری ورکړه چې چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي، د مخکینی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي. دلاور وویل کو د خپل عزت غم را سره وو، کو د خپل وزارت غم را سره وو، د خپل ساتونکو غم را سره وو، د خپل عکسونو غم را سره وو، بیا داسې حال به زموږ وي. هغوی ډېرې کړي دي، بیلن منزلونه یې جوړ کړل، غصبونه یې وکړل، خو افغانستان ترې پاتې شو. د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیزه ټولې حکومتي چارې یوازې طالبانو ته سپارل شوي دي. د بشري حقونو پراخه نقض، ځپلي اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمېر نور رکاوټونه دې لامل شوي دي چې افغانانو د طالبانو له اوسني حکومت سره پراخه واټن واخلي او یا هم وطن پرېږدي. خو له دې ټولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي له افغانانو غواړي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي. هغه وویل خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو ګډ وطن دی، په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو، مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان کو د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې یې له موږ سره مطرح کړی. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري. دا لوړپوړي طالب چارواکي داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني حکومت د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هېواده وتلي دي. تر خوا یې د طالبانو د حکومت مخالفان نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچه د افغانستان د ویستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني حکومت کوي او ترې غواړي چې د یو ټول ګډون حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لاره پیدا کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان منطقي چې واک ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. وویل د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هېڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. متقي وویل نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ملت متحد دی، قوي نظام لري او باید تعامل ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، خو هیڅ چاته دا حق نشته چې وسلوال مخالفت او ګډوډۍ ته لمن ووهي. د اګست 15 چې واک د طالبانو د بیا رسېدو له دوهمې کلیزې سره برابر ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ونمانځله. خو تیر کال په څېر پوځي پریډ ونه کړ. تر خوا یې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمېر لوړپوړي چارواکي ورغلي وو. د طالبانو اوسني حکومت داسې مهال د اګست له 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو توره ورځ بولي. هغه نیټه چې د دوی له قوله له دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستلې. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د لا نورو تازه پرو خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا هم مننه، ښه وخت ښې چارې.